شروع شوې ده او سهار کې بس راولې ده خو الله خیر کو زمونږ بچي بچ شو نور بس دغه غري سامانونه مامانونه پکې هم خراب شو زمونږ هم غریبي ده بس مزدور سامان هر څه پکې پراته وو او زما په سر د خټې راولوېدې بیا یې مې رامنډ کړې د هلک مې هم چې راواخېستو راووتم څه سامان هم ترې راویستو څه دې خټو یخ ته پروت دی لکه نقصان څونه وشو خورې چې څه پکې وو هغه ټول ایسته خطر د ملاستې ځای نشته نو اوس په چېرته ځئ اوس په ګاونډیانو کې ځئ چېرته به ځئ دا بال بچ ډېره زیاته ګران دی په دې حکومت کې خو هر سړی ملنګ شو جي هر سړی ملنګ شو هر دویم سړی ملنګ دی او بیا چې په غریبۍ کې راباندې کور راغورځېږي نو راشه کته ودرېږي بیا به څه کوې نو پیراډایز سټي نوشهره د خیبر پښتونخوا ټولو نه لوی او واحد NSE اپرووډ هاوسنګ پروجیکټ دی 15 مرلې نه 2 کناله پورې په محدود ریزیډنشل پلاټس باندې بوکنګ ډېر تیزی سره شروع دی او هم د 15 کاله په انتهایی مناسب او آسان اقتصاد باندې د میاشتې کې صرف 12,000 روپۍ د خپل پرایم لوکیشن په وجه CMH هاسپټل ناردن یونیورسيټي ریلوے سټیشن نوشهره کینټ او رشکۍ اکنامک زون سره موټروي ته هم اسانۍ رسای حاصل سره رابطه وکړئ او خپل پلاټ بک بسم الله الرحمن الرحیم پروګرام پښتو پوینټ سره اتو رحمان تاسو ته هرکلی وي لور دیر شکولی دا زموږ علاقه ده جي دا زموږ چم دی او دا د تیمارګر نه په 15 کیلومیټر دا سیمه راځي 2 ورځې مسلسل باران رحمت وورېدو جي تاسو به کتلی مې دي چا دپاره باران رحمت شي او چا دپاره زحمت شي دا په کومه علاقه کې زه ولاړم جي دا زما چم دی شکولی ده او دا د ګورنمنټ هاي سیکنډري سکول چې کوم شکولی هاي سکول دی جي هاي سیکنډري د هغې سره دا علاقه راځي دا چم راځي دا کلی شاهي باغ ورته وایي جي د ګراونډ سره 2 ورځې مسلسل باران وورېدو جي زما په شا تاسو په دې ویجول کې په دې شاټونو کې کتلي وي اطلاع راغله چې یو کور راوغورځېدو او مالي نقصان وشو الحمدلله جاني نقصان ونه شو د فضل واحد بای 3 زامن دي او 2 لورکۍ دي او سړی مزدور کار دی په کور ناست دی نو چې خبر شوم 2 ورځې مسلسل باران وورېد د هغې سره 2 کمرې راوغورځېدې دا تاسو بس ښکاري پرې شاټونو کې په دې ویجول کې تاسو به کتلي وي جي نو ما ته اطلاع وشو چې یار تاسو ورته رحمانه ځان راورسوئ په لوړ دیر کې مونږ ډېر زیات پروګرامونه کړل بلکې په ټول کیف کې جي الحمدلله زموږ په اواز کې یو کمال چېرته لاړ شو حالات بدلیږي کم کورونه چې موږ چېرته پروګرامونه کړي الحمدلله کورونه ودان شوي دي او زموږ صرف غږ ښه ودرې نور درانه پښتانه ودرېږي جي نو فضل واحد بایي له رالم د 2 کمرې راوغورځېدې الحمدلله ټول ماشومان بچ شو او تاسو به اوس ښکارئ اوس هم د بارانه سلسله روانه ده او دلته بس کټی بهر راویستو جي دننه سملاستو هغه سیسټم ختم شو او تاسو ته ښه پته 2 ورځې مسلسل باران هم وورېدو فضل واحد راڅه په څنګ کې ولاړ دی جي دا یو مزدور کار دی فضل واحد بھائی السلام علیکم جی وعلیکم السلام خیر دی دا راته ووایه چې دا کمرې څه ټایم راولید او څنګه خبر شوې بېګا د 1 بجې نه دا دغه شروع شوې ده او سهار کې بس راولې ده خو الله خیر کو زمونږ بچي بچ شو نور بس دغه غري سامانونه مامانونه پکې هم خراب شو زمونږ هم غریبي ده بس مزدور کار خلک یو فضل واحد بھائی دا راته ووایه چې کوم بال بچ چې ستا دا 3 ماشومان دي دغه
درې زامن 2 زامن دي او 3 ماشومانې دي. دا بچ وي دا دننه وي ستاسو سره؟ او چې دا دنده وخو الله بچ کړه زما دا کور والا و دا بچي مې اوس یو کور والا بچ وه او چې یو څه دغه خټې مټې پرې راغلي وي خو بس بچ شو الله خیر کړو. الله خیر کو. او چې جا مالی نقصان وشو ډېر؟ او چې مالي وشو خو نور الله خیر کړو. څونه نقصان وشو په زله وایه راته که نه روډ دې راغلی؟ نو بس شوی دی چې زمونږ ډېر نقصان له سامانونه ممانونه دغه شو بس ډېر زیات. او چې نو دواړه کمرې راوغورځېدې. په دې یو کې بزي دي څاروي دي او اخوا کې تاسو پاتې کېږئ؟ او چې او د یوه کې څاروي دي او د یوه کې مونږ پاتې کېږو. چې دا ورته چې کار روزګار سکې نن سبا خو کارونه مو ولاړ دي په ځای. بس ګاډی ماډی چلو کله لاړ شو کله نه بس حالات مهنګایي ده بس خرچه مرچه نه برابروي بس کور ورته کله کور یو کله لاړ شو بس. نو څه غواړې ته ستا خو ډېر غټ نقصان وشو څه ویل غواړې دا وخت ډېر درانه پښتانه ګوري څه به ویل غواړې جي؟ بس مړه چې الله ته څه منظوره وي او بس زمونږ دا بچي الله بچ کړو په دې هم شکر دی بس چې نور څه دغه یو بس تاسو به دغه کوئ. دا خو ډېره ګران چې یو طرف ته غریبي او نیستي شي که نه او بل اړخ ته کمرې راوغورځېږي نو اوس به څه کوې؟ او خو ډېره ګرانه یو امتحان دی جي. جی بالکل خو الله ته اسانه ده نوره ګرانه ده زمونږ د وسه نه ده. څه ویل غواړې هغه مخورس خلکو ته هغه غټ خلکو ته څه ویل غواړې جي؟ بس مونږ وایي چې زمونږ غریبي ده ډېره زیاته بس او دغه د لاسو خپو مزدوري کوو کله یي او کله نه یي. ټیک شو ډېره مهرباني فضل بھائی ډېره شکریا ډېره شکریا. قدرمنو تاسو څنګه وکته جي دا زموږ چم دی او زموږ د چم فضل بھائی باندې دغه کور راوغورځېد دغه 2 کمرې پرې راوغورځېدې جي راولیدې او د سړه سوری هغه هم ختم شو. نو ډېره ګرانه شي چې یو مزدوري شي او غریبي شي او بیا بال بچ شي ډېره زیاته ګرانه. په دې حکومت کې خو هر سړی ملنګ شو جي هر سړی ملنګ شو هر دویم سړی ملنګ دی او بیا چې په غریبۍ کې راباندې کور راوغورځېږي نو راشه کته ودرېږي بیا به څه کوې؟ نو یو امتحان دی فضل بھائی الله دې په تا اسانه کړي او ډېره زیاته ګرانه ده. تاسو کتلی شئ د کیمرامین صاحب لږ راشي جي تاسو وکته جي څنګه چې تاسو وکړه دا کمرې راوغورځېده اوس ما ته هم ډېر تریټ دی خو بهرحال زه تاسو صرف تاسو ته ږدمه دا کور راوغورځېدو جي دا کمرې راوغورځېدې او زموږ چې څونه پښتانه ګوري دغه ماشومانو خاطر وکړئ دو سره ودرېږئ جي تاسو په مخ مروت باندې بلا زکاتونه تقسیموئ. نو ټول پښتنو ته ګزارش کوم چې د فصل بای سره ضرور ودرېږئ جي دا درد لري احساس لري تاسو وکته جي دا اوس هم ما ته ډېر تریټ دی خو صرف تاسو مې پښتنو خو وه د هغې د کور ودان دغه ماشومانو سره هم خبرې کومه راځئ جي. څوم کې منیبه؟ درېیم کې وران شو؟ راوځي. نو دا خو اوس هم 2 ورځې مسلسل باران وورېده اوس به څه کوئ منیبه؟ د ملاستې ځای نشته نو اوس په چېرته ځئ اوس په ګاونډیانو که ځئ چېرته به ځئ؟ څه پته نه لري. وایه منیبه ولې خفه کېږي وایه اوس به چېرته ځئ منیبه اوس به چېرته ځئ؟ ګاونډیانو که به ځو نو ګاونډیانو که به ځو نو مور دې ته څه وایي پلار څه وایي؟ ډاډه خبرې کوه مور او پلار دې ته څه وایي چې اوس به چېرته ځو؟ منیبه وایه که نه ولې خفه یې؟ خلکو دې بنګلو ماڼو ته ګورې سړی خو خفه شي که نه؟ راوځي. نو منیبه ته څه ویل غواړې ما ته ووایه که نه چې روډ دې راغلی چې وشي ډېر درانه پښتانه دې ګوري. زموږ سره چې څونه امداد کولی شي څوک داسې امداد وکړي. او په سوم کې سبق نن سکول ته تللی وې؟ راوځي.
نو سکول کې ملګرو ته زړه بړاس ویستو که نه چې زموږ کور راولېدلی دی هغه ورته څه ویله وایه که نه خبرې کوه زادې خبرې کوه هله وایه زما ډېر زیات ګزارش دی او دا مینت په ور سره چې تاسو ضرور د فضل بای سره ضرور ودرېږئ د فضل سترګو له اوښکې رالې د دې دا احساس تاسو له درکوي چې څه نشته نو زما چې څونه هم پښتانه دي د دې ماشومانو خاطر وکړئ دا بې کوره شو دا کاکۍ چې راغټېږي دا په څونه سختو کې راغټېږي دا بې کوره شو دا ماشوم او اوس هم دغه کچن نه راغودا یو کم پکې صرف بچو کچن هغې نه راویستو تاسو په دې شاټونو کې کتلی وي نو ډېر ګرانه ده الله دې اسانه کړي فضل بھائی الله یې په تاسو اسانه کړي خورې څنګه السلام علیکم وعلیکم السلام ښه دا راته ووایه څنګه پوه شوې چې کور راوغورځېدو دا اول لږ لږ څڅوبې و بیا بېګا یوه نیمه بجه شوه بیا سمه چقا پکې ساده شوه موږ دې ته راووتلو خو بیا به زه سات په سات ورنوتم دا اوبه ما به مې ترې راړېلې خو ما یې زه وبدرېږي نو پاسه نه مې پیدا پلشتیکار څه خور کړه خو چې اوس ورغلم ما وویل چې زه ته اوبه راواړوم سامان هر څه پکې پراته و او زما په سر دا خټې راولوېدې بیا یې مې رامنډ کړې دا هلک مې ترې راواخېستو راووتم سامان مې ترې راویستو څه دې خټو یخ ته پروت دی لکه نقصان څونه وشو خورې چې څه پکې و هغه ټول ختم شو او دا خاوند یې څه روزګار کوي دیاړي وغیره کوي دا چې یو هفته مزدوري وکړي چې بیا ایسته په کور وي مزدوري سمه نشته بیا هم چې لاړ شو جو یا ول پرچه ورکړي یاسه یاسه جو ایسته بیخي ایسته ګاډی چلوي ګاډی چلوي خورې اوس خو ستاسو کور کې چې روغ ځای ماته پاتې نه شو که نه دواړه کمرې مړه بیزوه کمره وه غواګانو سار وه هغه هم راوغورځېده نو خورې اوس په څه کوئ دا خو ډېره ګرانه ده الله شته په زړه دې څه دي دا ډېر مخاورس خلک دې ګوري که نه څه به ورته ویل غواړئ خورې زموږ سره لږ څه امداد وکړي ټیک شو ډېره مهرباني ډېره ډېره شکریه تاسو وګټه قدرمنو او د دې د اواز ما تاسو ته کېښودو دا ویلیج کونسل شي کولی چې څونه هم ناظمان دي یا کم کونسلران کم چې کامیاب شوي دي هغو ته به زما یو مودبانه ګزارش وي چې تاسو ته زما په دا مینت وي چې په دې کې تاسو دا لوړ دي چې کم اے سی او ډي سی دا ټول څه پکې تاسو کښېنئ ایم این اے ایم پی اے څه پکې کښېنئ چې دو دا حالات بدل شي دو په تاسو ډېر غټ حق دی کوشش وکړئ چې تاسو دا ایم این اے چې کم موجوده ایم این اے ایم پی ایز دي یا کم لوړ دی اے سی ډي سی دا هغې څه پکې تاسو خصوصي کښېنئ چې دو دا حالات دا دوه چې کمې کمرې دا جوړې شي چې د دو ژوند برقرار شي یعنې خدای شته ډېره زیاته ګرانه ده فضل بھائی د موبایل نمبر دې راته وایه 0344 97 37 116 یو ځل بیا ووایه 0344 97 37 116 ډېره مهرباني دغه د فضل بھائی نمبر و او زه په ټولو پښتنو ته ګزارش کوم چې دو بې عصري شو او بې کورم شو دواړه کمرې راوغورځېدې او دا د دوه ورځو نه د باران هغه کومه سلسله ده هغه روانه ده نو ټولو پښتنو ته زه یو مودبانه ګزارش کوم ډېر مودبانه ګزارش کوم چې دا کم ماشومان دي دا زموږ بچي دي پوه شوې نو کوشش وکړئ چې دا کم کور راغورځېدلی دی دو سره ودرېږئ چې دا کور یې جوړ شي چې دو دا ژوند په سکون شي دا اوس هم د باران سلسله روانه ده لا ولاړ نه دی جي د دوه ورځو مسلسل باران روان دی او دا کمرې صرف د شپې راوغورځېدې دو بار کېناسته جي دلته په کټ پلنګه زما ټولو پښتنو ته ګزارش دی په سکرین به تاسو نمبر ښکاري دا بالکل د فضل بھائی دی ډایرکټ د دو سره تاسو رابطه وکړئ چې څونه هم تاسو زکاتونه وخت نو دلته یې راوړئ دا حقدار دي او په موږ باندې د دې ماشومانو حق دی مونی به په خاموشي تاسو ته پیغام درکړي چې دلته څه نشته د غریبۍ یو نه ختمېدونکې سلسله ده روانه دا ماشومان دي دا کاکیان دي دا زموږ بچي دي پوه شوې نو په دوی باندې لږ رحم وکړئ په سکرین به تاسو نمبر ښکاري فضل بھائی سره تاسو ودرېږئ خپل قربات او رحمان له ورکړي اجازت دلوي الله فامان